زه خپله د ترکیې نه خبرې کوم او یم د لغمانه. لغمان شریف ورسره وایه. ښه بلکل. څنګه حال ده الکوزی صاحب؟ تاسو خاصه کراري ده موضوع خو ډېره ښه موضوع ده خو بخیر راغلاست. ستړی مه شئ. خو یې شئ پکې د تاسې د عباس د بیرغ په حساب باندې ده بیرغ څنګه ده او څنګه نه ده. زه به تا نه سوالونه کوم، خالي لغمانی صاحب د سوالونو جوابونه راکوه. صحیح ده؟ صحیح ده، سوالونه دې کوه. سوال مې دا ده چې په دغه درې رنګه بیرغ کې د طالب کومه ستونزه ده چې په ده باندې لکه په موټر کې چې د بوشکې ایښي، حتی تېر حکومتي ځواکونو د بوشکې په وړاندې باندې به دومره اقدام نه کوو، خطرناک اقدام به نه کوو. دوی کې دې درې رنګه بیرغ کې کومه ستونزه موجوده ده چې طالب یې په خلکو کورونو باندې وړي، ځوانان پرې شهیدان کوي، موټرونو نه یې راباسي، خلک پرې بیابۍ ومني، کومه ستونزه پکې موجوده ده؟ الکوزی صاحب زه به دومره درته ووایم ښه چې داسې ده چې دوی وایي چې موږ د همدې دپاره جنګېدلو کوشش هم همدغه و لکه دوی دا 20 کاله وجنګېدله، جنګونه وکړو، دغه یې وکړه، شهیدان یې ورکړل. نو په دغه خاطر باندې دوی وایي چې مثلا زموږ هدف دغه ده. ښه شهیدان یې ورکړل. ښه نو دې لکه هدف دغه ده چې اسلام وطن کې قایم سي او همیشه اسلام قایم اوسیږي، دغه هدف ده. او بل د بیرغ په اړه به زه داسې څه نه وایم، ځکه بیرغ کوم داسې دغه نه ده، خو داسې ده لکه د دې خصوصي هدف داسې ده چې مثلا بیرغ کوم دغه نه لري. اوس بل سوال ډېر ښه جواب دې راکړ. دوی وایي چې موږ د دغه بیرغ په خلاف باندې جنګېدلو، موږ دا بیرغ نه منو. صحیح خبره ده، ډېر ښه سوال. تا سوال دلته متوجه کېږي، د زیاترو هم همدغه سوال ده. ښه اوس ما ته وایي چې څومره کسان د دې بیرغ په خلاف باندې جنګېدلي دي ستا په نظر باندې؟ تعداد به د هغه کسانو څومره وي چې دغه بیرغ په وړاندې باندې جنګېدلي، اصلي اخیستي دي؟ ګوره الکوزی صاحب دلته بیرغ مطرح نه ده، پوه شوې؟ مطرح زمونږ اسلام مطرح ده. بیرغ دلته ګوره نو دا خو کوم د کفر ټوټه نه ده که نه؟ ته بیا اسلام ته خبر راځي. ګوره زما د سوال جواب راکوه. د دغه بیرغ په وړاندې باندې چې جنګېدلي و څومره نفوس به جنګېدلی؟ 2 لکه طالبان جنګېدلي، 15 لکه جنګېدلي، 6 لکه جنګېدلي، څومره جنګېدلي؟ فقط ما ته تعداد وایي چې دومره. خلاص زه خو تا که مړ کوم نه. لکه خبره دې خو صحیح ده. ګوره د جنګ په حساب باندې چې څنګه افغانستان ته امارت اسلامي راغلی ده، نو د همدغه په خاطر باندې دوی جنګېږي، جنګ کوي، خو د بیرغ په حساب باندې نه، لکه د اسلام په حساب باندې دوی جنګېږي. اسلام چیرته ده؟ ته ما ته وایه دا اسلام چیرته ده؟ اسلام ولې مخکې کفر و؟ ته خپله یو افغان یې، تا په کورنۍ کې کفر و، مخکې تا کورواله و، تا همسایګان یې، تا شاوخوا خلکو لمونځونه او دسونه نه کول؟ الحمدلله ګوره ټولو لمونځونه او دسونه کول، د ټولو لکه حساب یې همدغه و. خو داسې اوس مثلا هغه د دوی چې کوم نظام و، کوم اسلام و، سیستم و، لکه دوی چې سره کوم غوښتله هغسې نه کېدله. مثلا دوی دا غواړي چې ښځه دې زما یو پړونه یې ورته دا ورکړي چې داسې دې وګرځي، دا غواړي. ګوره لکه اسلام چې کوم شي ته جواز ورکړی ده هغسې دوی نه کوله، ځکه اسلام وایي چې ښځه دې په حجاب کې اوسېږي، هر څه دې باید په حجاب اوسېږي، هر څه دې باید په اسلامي قانون اوسېږي. داسې نو مثلا راځه له دغه نه مخکې دغه جمهوریت نظام کې چې کوم حالات روان په کابل کې، مثلا د دې حساب لکه دا ښځې ګرځېدلې، داسې ګرځېدل، اوس مثلا زیاتې ښځې لکه کابل د افغانستان وګونیسه. کابل کوم ځای ده؟ کابل د افغانستان پلازمینه ده. کوم ځای ده؟ پلازمینه ده. په افغانستان کې اسلامي جمهوریت و. په افغانستان کې جمهوریت و، اسلامي جمهوریت معنا دا چې په پلازمینه کې به روسیان ګرځېدل، په پلازمینه کې به امریکایان ګرځي، په پلازمینه کې به خارجیان ګرځي، په پلازمینه کې به خلک هر رقم ګرځي. ته نشې کولی چې ته خارجیانو ته د افغانانو لقب ورکړي. خپله دا زه ته د لغمان یو، دا لاړ شه زما ستا په لغمان کې ما خو نه دي لیدلي چې په کوم ځای کې فحشات موجود وي. خبرې ته غوږ ګوره موږ باید پلازمینه چې هغې کې خارجیان رفت آمد کوي، هغې ځای ته مختلفه کسان راځي، د مختلفو ځایونو د سیاحت دپاره راځي، د تجارت دپاره راځي، د راکړې ورکړې دپاره راځي. موږ دا نشو کولی چې هغه خارجیان په افغانانو پرتله کړو. ته ولې داسې خبرې کوې؟ خو ته افغان خارجیان خو په دې خاطر نه راغلي چې د راکړې ورکړې په خاطر راغلي وي، یا کوم بل داسې دغه په خاطر راغلي وي. خارجیان د دې په خاطر راغلي وي د اسلام د حلال کولو دپاره، د اسلام د بدنامولو دپاره، د دې په خاطر راغلي وو. چېرته رښتیا د دې په خاطر دی راغلي وو چې د موږ د تاسو وطن یې جوړوو، د موږ د تاسو وطن ته دغه کوله؟ صحیح ده نه که نه؟ داسې نه کوله. دوی غوښتل چې
زمونږ او تاسو وطن اخلال کی زمونږ او تاسو وطن کې څنګه کوي لکه اسلام ته بدنامي ورسي اسلام خراب کی دي د اسلام په جامه کې انسان پرېږدي دغه څه کول کنه مثلا چې کړي دي ته ما ته وایې چې د اسلام په نامه باندې کوم خراب کارونه کړي دي اسلام کوم آیا د خور مور واسکټ نه د کوم اردو کوم پولیسو کوم استفاده کړې ده تا تر اوسه کوم اردو پولیس لیدلی چې د ښځو کالي اغوستي طالب ګیر کړی تا تر اوسه کوم لیدلی چې کوم اردو راغلی بیچاره ځان کې مهمه نه خېتلی د مسجد په منځ کې ځان مرګی کړی تا کله لیدلی چې په مکتب کې ځان مرګی کړی تا کوم اردو کوم پولیس لیدلی ده چې تله انډیواله په مسلمانانو باندې برنامه بدلې کړي د پاکستان باندې ګوره هر هغه څوک چې صحیح مسلمان وي او هغه ځان ته صحیح مسلمان وي نو هېڅکله دوی لکه مطلب په ناحقه څوک نه وژني په افغانستان کې چې کوم کارونه سوي دا ټول د انګریزانو په حساب سوي دي او هر هغه څوک چې مسلمان وي او ځان ته مسلمان وي په حقیقت کې دی مسلمان وي نو هغه هېڅکله خپل ورور نه وژني خدا خو اوس مسلمانان نه دي کنه د بیرغ په سر باندې دغه کوم کارونه ګوره دلته چې دغه کوم کارونه سوي دي ګوره ته د بیرغ په سر باندې خلک په سپېړه وایي بیا وایي دا اسلام کې راغلي دا کوم اسلام کې راغلي دي چې ما سره دا بیرغ تر اوسه ما په سپېړه باندې وایي د بیرغ خبره د اسلام سره چیرې موجوده ده چې ته اسلام سره تړاو ورکړې وروره مکتب ته تللی درس دی ویلی که نه دی ویلی ګوره ته ښوونځي ته تللی ښوونځي دې کله کتلی ده چې څه رقمي هر څه کتلی دي مکتب ته تللی و هر څه لیدلی دي مسلمان څه شته وایي ته ما ته وایې دا مسلمان ما ته تعریف کړه څه شته وایي چې زه مسلمان هغه ته وایي چې مسلمان څه شته وایي مسلمان چې د الله تعالی اوامرو ته غاړه کېږدي دې ته مسلمان ویل کېږي الله تعالی هر حکم منل جانه څه شته ته یو ځل ما ته وایې چې مسلمان څه شته ویل کېږي مسلمان ګوره مسلمان هغه چاته ویل کېږي چې د الله تعالی هر څه اوامر دې ته لکه مثلا قایله واوسېږي لکه چې اوامر مثلا ته ما ته وایې چې د الله تعالی اوامر څه شی ته ما ته وایې څه شی دا بل ته نقل مه ورکوه که دومره تروزنې ورته ته راسه کښېنه غټ سړی ورته راسه مخامخ کښېنه زه دله نقل زه له چا نه غواړم ګوره خبرې ته غوږ ته د مسلمانیت خبرې ډېرې ماته کوې ته ما ته ووایې چې مسلمان چاته ویل کېږي ګوره مسلمان هغه چاته ویل کېږي مه کنه وطنه خوځېږه مه چرګوړي مرګوړي به راوتي حال به شروع کړی ډېر خوځېږه ودې وژلو مسلمان چي ته ویل کېږي د اسمان نه راپرېوته یو شی ده وا خدایه نو مسلمان نو دوی باندې خو هر سړی پوهېږي چې مسلمان هغه چاته ویل کېږي چې په زړه کې ایمان او تصدیق او باور ولري دې ته مسلمان ویل کېږي نو داسې خو نه ده چې مسلمان هغه چاته ویل کېږي چې په خوله باندې اقرار باللسان تصدیق بالقلب ودرېږه تصدیق خو ګوره که نه لغمانې غوږ ونیسه تصدیق وکړي او بل د ځان لپاره چې څه شی خوښوي د بل لپاره هم خوښ کړي صحیح ده هو بالکل صحیح ده اوس هیبت الله د ځان لپاره چې خوښوي چې زما لپاره دا شیان خوښ کړي هیبت چېرې ده داسې وایم ګوره هیبت چېرې ده اوس ته ما ته وایې هیبت چېرې ده زه داسې وایم خاص هیبت چېرې ده هیبت ګوره هیبت څوک ده دا خو داسې یو خبره ده اوس مثلا هیبت او پلانکې ده او بستانکې ده که نه لکه دې پسې د څوک نه ګرځي هغه پسې به سړی وګرځي چې اوس مثلا څوک اسلام قایموي هغه ټول هیبت ده اوس مثلا ته هیبت الله دغه ښیي که نه څوک چې اسلام ته